محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله. پاکستان د خپل تاریخ بدترین حالاتو ته مخ دی. نن دغه سوال کیږي چې دا ملک نور پاتې کیږي هم او که نه. په دې لړ کې ډېر عوامل دي، خو درې عوامل تاسو ته مخکې ږدم. یو د پاکستان سیاسي عدم استحکام، بل د مالی یا اقتصادي بدحالي، دریم د امریکې او د چین کشالۍ کې گیر پاکستان. وطنوالو پاکستان د عدم استحکام داسې ځای ته رارسېدلی دی چې دا اوس الیکشن کوي او که نه کوي. که دا تحریک انصاف الیکشن ګټي که نواز لیګ یې ګټي، عدم استحکام به وي. که الیکشن نه کوي مارشله لګوي، عدم استحکام به نور زیاتېږي. که مارشله نه لګوي الیکشن وروستو کوي او جبر کوي لکه څنګه چې شروع کړی دی، دا عدم استحکام به نورم زیاتېږي. غرض دا چې داسې یو صورتحال د ده دپاره نشته چې په هغه کې دته استحکام راشي. په ملک کې دننه داسې یو اداره، داسې یو مشر، داسې یو تنظیم، داسې یو تحریک یا پارټي نشته چې په هغه باندې ملک راغونډ شي. د ده عدم استحکام ډېر اوږد دی او وي به. دویمه ستونزه چې کوم د ده دا عادت د مالي بدحالي ده. پاکستان په عملي توګه کنګال دی، خو اعلان یې نه دی شوی. په راتلونکي 4 کاله بعد دغه 100 اربه ډالره یعنې 25 اربه ډالره د کال قرضه ورکوي. کله بیا هم کنګال دی. دا به څنګه ورکوي؟ د پاکستان اقتصاد د تنګ نظرۍ په بنیاد جوړ شوی دی. د بلوچ او پښتون وسایل یې لوټ کړي دي او پنجاب او هندوستاني مهاجر یعنې کراچي او حیدرآباد یې آباد کړي دي. چې په کم ملک کې ټول صنعت، زراعت، اقتصادي خوشحالي یوه صوبه او حیدرآباد او کراچۍ ته محدود شوې ده، نو هغه یو خو د دې ملک ضروریات نشي پوره کولی، بیا دا دومره برآمدات نشي پیدا کولی چې دا بهر ملکونو ته ولېږي. نو د درآمدات او د برآمداتو توازن ټیک کړي. د دې د پاسه بله ستونزه د پاکستان په اقتصادو کې دغه ده چې کومه حکمرانه طبقه ده، دا د فوجي بجټ نه علاوه، د قرضو نه علاوه، د نور توانونو نه علاوه د کال 19.2 اربه ډالره په غبن کې خوري، په بجلي بلونو کې خوري. د بجلي بلونو په یا د ګیسو بل په کم ریټونو کې، په قرضو کې، په ګردشي توانونو ګردشي قرضو کې، د قرضو په معافو کې خوري. او دا بالکل دا حکمران طبقه دې ته نه ده جوړه چې زه یوه انام د جیبه ورکړم، نو دا ټول مالي بوج لاندې غریب ته لاړ شي. د دې په نتیجه کې نن 40% پاکستانیان د غربت د کرښې نه ښکته ژوند کوي. دا د اقتصادي حال دی او داسې هېڅ امکان نه راځي چې دغه به دې ښه کړی شي. که دې چېرته اوس دا جنگ جاری ساتي یا په زوره د بلوچو، د پښتونو، د ګلګت معدنیات لوټي، نو دا به ځان له یو لویه کشله جوړوي. دا به هغه د استحکام نور زیاتوي. داسې ممکنه نه ښکاري چې دا خلک نوي جنګ ته تیار شي یا دا نور معدنیات لوټلو ته ورکړي. درېیمه اړخ چې کوم دی هغه د امریکې او د چین کشاله ده. دا کشاله د پاکستان د وجې نه ده، دا د افغانستان د وجې نه ده، دا د دوی د عالمي د طاقت جنگ دی. کله دا جنگ شروع دی نو دا داسې نه ده چې په دې کې به څوک مزګړی راشي. هغوی خپل قومونه دي، هغه یو ځان مخکې بوتل وړي، بل ځان مخکې بوتل وړي، او دغه کشاله ده. که چین یې ګټي نو امریکا به د دنیا لوی طاقت نه وي، که امریکا یې ګټي نو چین به لوی طاقت نه وي، دا به نور هم پسمانده شي. د پهلوانانو جګړه ده. د پهلوانانو په دې جګړه کې په ټوله منطقه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولو نه زیات چې کم ملک په تاوان کې راځي یا پاکستان دی. د هغې وجه دا ده چې پاکستان د یو ډېر منظم منصوبې لاندې د چین او د امریکې په شریکه
مدد ورکولو ساتلی هم مو د سوویت یونین په مقابله کې اوس هغه سلسله نشته. اوس خو د چین او د امریکا کشاله ده. دا چې څومره سیوا کیږي څومره به په پاکستان باندې فشار زیاتیږي. ویل کېږي چې د پاکستان 45% اقتصاد په امریکا باندې دی، په امریکا ولاړ دی. د پاکستان د حکمران طبقې بچي، کورونه، تجارت ټول په غربي نړۍ کې دي، په چین کې نشته. خو امریکا دا وایي چې د پاکستان 10% اقتصاد په چین ولاړ دی. معلوم نه ده چې دا خبره ټیک ده که نه ده. خو په پاکستان چې کومې بیروني قرضې دي پکې 10% د چین دي. نو چې کله دا کشاله زیاتیږي د پاکستان په 2 کشتو کې نور سفر نشي کولی. چې کومه کشتۍ ته دانګي دا به نور اقتصادي مشکل ته پیش کیږي، نو ډیر زیات اقتصادي مشکل ته پیش کیږي. دا چې اوس څومره دی د دې نه ډیر زیات. ورسره به عدم استحکام نورم زیاتیږي. چې عدم استحکام نور زیاتیږي، اقتصادي کشالې نور زیاتیږي، نو د بره طبقه حکمران طبقه خو 1% ټیکس ته تیار نه دی، نه کوي، ځکه چې دا حکمران دي. بوج به لاندې غریب ته راځي، عام ولس ته به راځي، نور به ډېر خلک د غربت کرښې نه ښکته ژوند ته راځي. اوس 40% دي، دا 80% ته تللی شي، دا 80% ته تللی شي. همدغه وجه ده چې په پاکستان کې نن بدترین حالات دي او ویل کېږي پاکستان نادره دا وایي چې د تیرو 4 میاشتو نه په پاکستان کې د پاسپورټ جوړولو تعداد د نورو کالونو په نسبت 40,000 پاسپورټ روزانه هره ورځ نور زیات جوړیږي، چې د چا لږم وس کېږي یا د ملک نه روان دی. دلته منی ډرین او برین ډرین، یعنی د پیسو تلل او د دماغ خلکو تلل د پاکستان نه روان شوي دي. نو په داسې حال کې به د پاکستان څه کېږي؟ پاکستان خو د افغانستان، ایران، عراق په شان د زرګاو کالو تاریخ نه لري. دنه به څه جوړیږي؟ آیا د دنه به د افغانستان، ایران، شام، مصر، لیبیا، عراق په شان عدم استحکام راځي په دې ملک کې که نه؟ دا به په ټوکړو کې تقسیمیږي، دا به وړوکې وړوکې ټوکړې جوړیږي. دغه کار به دته پرېږدو. خو سوال دا دی چې پښتون څه کوي؟ پښتون له څه کول پکار دي؟ دغه به په راتلونکي ویډیو کې ووایو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.